سلام ستړي مشئ. د اسلامي امارات مرستیال وایند وایي چې د عربي متحده اماراتو حکومت هلته پر میشت پخوانیو چارواکو د سیاسي فعالیت بندیزونه لګولي دي. محمد اشرف غني، عطا محمد نور او یو شمېر نور چې هلته میشت دي نشي کولای دوبۍ او د عربي متحده اماراتو نورو ښارونو کې سیاسي فعالیتونه وکړي. د اسلامي امارات د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې له اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې ګټورې وي او هیله لري چې مثبتې پایلې به ولري او راتلونکي کې هم دا ډول ناستو ته دوام ورکړي. د ترکیه او ایران ولسمشرانو په ناسته کې امریکا تورنه کړې ده چې سیمه کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او موخه یې ورڅخه د منځنۍ او سویلي اسیا ناامنه کول دي. رجب طیب اردوغان او ابراهیم رئیسي ویلي چې امریکا د داعش په شمول نورو وسلوالو ډلو ته پیسې او وسلې ورکوي. د اسلامي امارات مرستیال وایان پر ټولنیزو رسنیو هغه راپورونه بې بنسټه وبلل چې پکې سر له سبا د اسلامي امارات پر لوګو د پاسپورټونو د ویش د پیل ویل شوي وو.